د شیطان د شر تذکره دلته هم شوې چې په الله پورې پناه ونیسه د هغه د شر. سوال دا دی چې ولې دلته خاص ذکر شو شیطان، اعوذ بالله من الشیطان، لکه د بل چا شر ذکر نه شو، د شیطان د شر تذکره. نو جواب دا دی چې الله سبحانه وتعالی د دې خبرې وضاحت په قرآن کې ښه واضح کړی. یا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. اے د آدم بچو شیطان هم په فتنه کې وروانه چي لکه څنګه چې ستاسو مور پلار یې د جنت ته راویستي. معنی دا چې د شیطان چل ول ډېر خطرناک دی. زمونږ مور پلار څوک دي؟ آدم علیه السلام او حوا بیبي. معنی دا چې ځان ترې ساتي، نو چې ځان ترې ساتي نو هوښیار اوسه او په مخه د استعاده ووایه. بل ځای کې الله وایي ان الشیطان لکم عدو، شیطان ستاسو څه دی؟ دشمن دی. فاتخذوه عدوا، دشمن یې ونیسئ، معمولي مه ګڼئ. موږ که ځان ویده کړی دی خو هغه څه دی؟ هغه بیداره دی. قسم هغه خوړلی دی، قسم الله ته قسم خوړلی فبعزتک لاغوینهم اجمعین. یا الله وایي ستا په عزت مې دې قسم وي چې دا ټول به ګمراه الا عبادك منهم المخلصين. چان کړی شي بندگان چې کوم ستا دي چې هغوی خیرخوا دي، هغوی کې اخلاص دی، دینداره دي، هغوی نشي ګمراه کولی. نور هغه قسم خوړلی چې زه به دا خلک ګمراه کوم. نو ضرورت دی دې ته چې ته الله پورې پناه ونیسي د دغه عظیم دشمن د شر. هدایت ټول په کوم کتاب کې دی؟ قرآن. چې ته اوس د هدایت دا کتاب کولاو کړي نو شیطان به تا پرې تا ته به څه وایي چې ځه وایه قرآن یې زده کړه، تفسیر یې وکړه، ترجمه یې وکړه، ځه به کوم ته که چېرته معمولي د خیر کار کوې که نه، ځکه چې د خیر کار هم ټول یو شان نه دی که نه، څه ډېر دی څه لږ دی. ته چې معمولي د خیر کار کوې شیطان تا نه پرېږدي، نو څه دې خیال دی چې ته د رب العالمین کتاب روایې ته وکړې؟ فیسبوک ته 2 ګنټې سړی راسېدلی څه نه کوي، هېڅ نه درته راوکړي. او دا واټساپ او یوټیوب او لوب او ټول ټکانو بازارونو کې ګرځېده، مزدوریانې 10 ګنټې 12 کوو چې کله د قرآن خبره راشي کله اګرمې او کله بیا او کله هلته او کله دلته. دا ټول د شیطان چل دی. شیطان ته په اعلی سره خو نه پرېږدي. چې کله ته د شیطان مقابله وکړي نو د الله په توفیق سره به ته زورور شي. بیا وایه د قرآن چې څومره ویې وایه. دا کوم سړی چې قرآن نه لري او نه یې مراجعه کوي، نه یې یادوي، نه یې لولي، نه یې تفسیر او ترجمه کوي، د شیطان ته ځان تسلیم کړی دی چې زه ستا دا خبره منم او دې کتاب سره تعلق نه ساتي. او کوم چې په مقابله کې دی نو شیطان که د خپل سر دیوال راواچوي خو هغه سره څه نشي کولی، ځکه چې الله ساتلی دی. دغه بنده الله ساتلی دی، هسې نه دی ساتلی. بنده کې کمال دا دی چې دی د شیطان په مقابله کې دا اوس یو سړي باندې ته امتحان راوله ځه هسې دا ناشنا راوله امتحان دې راوله وایي ستا دا موبایل دا ما له راکړه 24 ګنټو له ما سره یاره کله لیونی نه شو ورته ووایي یواب ته د قرآن مه راله هغه ښه خوشحاله ځکه چې میاشت هسې مې دی رانیسي هېڅ پروا نشته دا قرآن ما راله نه وایي ما راغستی ویل ته ضرورت دی چې ما نه راغستی زه نه یم دا موبایل 24 ګنټې ما ډېرې زیات ګنټې کې بند اکثر بعضو ادارو ته سړی لاړ شي که نه نو هلته په دروازې کې د سړي د موبایل والي د ده که نیمه ګنټه کار دی دا لاس به تقریر ګرته چې د موبایل کې بس مسیج راغلی کې بس سبحان الله دغه شان الله والا دي چې د هغوی نه قرآن اخیسته په هغوی د قرآن درس بندول د هغوی مړه کول دي
والتي موبایل بلکې انټرنیټ نو د انټرنیټ مخکې و د الله د بندګان نو انټرنیټ و د محبت د خلکو د قرآن سره هغه اولیاء الله هغه نیکان خلک الحمدلله دې دور کې شته شته دې دور کې او دا جدا خبره چې تاسو نه ښکاري چې څه به په خپله په هغه کسانو کې ښه ګمان به د باندې کوو خو دا یو نصیحت دی چې تا به ځان له قرآن سره دومره زړه نه جوړ هسې پوهانو کوم خیال کړی دې خبرو ته مې چې د سوچ کړی پوهانو کوم خیال کړی دی دې کور کې به د هر سړي یو قرآن خیال نه دی خبرې ته دا د ابۍ دی دا د بابا دی دا زما دی دا د مشر ورور دی او د دې وړو هغه سپارې به پرتې اوس نشته کڅوړې به جوړې کړي ډېر اهتمام به یې کړی اوس که نه زما د خبره المعارف موجوده ده هر یو کس قرآن پروت او سخت به غوسه کېدي که د بل هغه به دې راواخیست وي دې کې زما نه ښه ده ما به کې ځان ته ځای برابر کړی اوس پوره کور کې مصحف به ویني او که یې چېرته یو سپین ږیری په کور کې غریب هغه یې علي هغه یې او یا هغه بوډۍ کور کې چې هغه قرآن راجوړوي نو چې د دغه نه خو دمه شي که نه د فیسبوک نه د واټساپ نه د یوټیوب نه چې د دې نه خو دمه شي نو الله زموږ په حال رحم کړي پته نه شي چې څه الله ته به څه وایي څه به نه وایي الله رحم کړي